ها تا نو دا ورمیان ولې وختل؟ دا خو د موږ د خپلوان دي که نه ماما. څوک دي؟ د خپلوان. خپلوان دي دي؟ هو. ښه اوس څونه دې ووهمه؟ خو وهمې ما قص وباسه بیا به هماغه سړي ته وخلم. بیا خو به دا کار نه کوې؟ نه. وایي توبه. توبه. غوږونه دې ونیسه. ښه شو؟ ښه څو ورمیانه دي ښکلي؟ یوه څاپېړه دې ووهم بس ده؟ ها؟ په کوم ځای دې ووهم؟ په ملا. په ملا؟ غوږ دې تاو نه کړم؟ نه. غوږونه دې ډېر اوږده دي، لږ وبا نه ده. لږ په تېزه غږېږه. وبا نه ده نو. وبا نه ده چې ته د خلکو نه تاوی. دا پردي ورمیان موبایل نه ده؟ ومې وهه یو څاپېړه نو یو چې وایي. نو دا پردي ورمیان موبایل نه ده چې ته دا ورانه ومې وهه که نه څاپېړه د خلکو ورمیان باسې کچالو باسې. ولاکه ما کچالو بستلی وي خوندوی یو بوټی مې په کار مالي یو به ووځي. نو دا خو تا هم نه ویستل مات دې کړه که نه؟ وطن نه که نه شر دا ځای. نه دا خو پردي دي، حرام نه دي. خو هغه د موږ خپلوان ده موږ ته ویلي دي وایه کله هم پکارېږي ویې باسئ. له بېخه باسئ وړه یې. هو. ها دا کچالو هم ته باسې؟ نه ولاکه ما کچالو بستلی وي په قرآن که ما کچالو بستلی وي. پیاز هم ته باسې که نه؟ لاندې پیاز دی مونږه. ما نه ده بستلی په قسم چې ما نه ده بستلی پیاز. ویښې نه پیاز بالا ته کښېنه دلته کښېنه. خو پرېمې ده هلته تږی مې کوي ځمه اوبو ته. نه که دا سړی په تا ریزه وکړي بیا به ته څنګه چل وکړې؟ خو یې خپلوان هم ده. بیا خو دې چا ورانی نه کوې؟ نه. عریضه در باندې وکړم؟ خو اوس د موږ خپلوان ده. ته اوس چې وایې موږ ته؟ زه داسې وایم چې تا باید ښه ډېر ووهم چې بیا دا کار ونه کړې. یا څاپېړه مې ووهه زه په دننه ووهه زه ویې وهه که نه. نه که کلا کې دې بندي کړم څنګه به وي؟ خو ومې وهه بندي مې مه کنه. ښه ته کښېنه کښېنه کښېنه. کښېنه ما نه تږی مې کوي. نه ته کښېنه ته بندي شوې ما سره زه باید تا بوځم. نه نه ته دلته کښېنه دلته کښېنه کښېنه. تږی دې کوي؟ ما ته ګوره نه دې خوا ګوره ته دلته کښېنه. نه وهمه دې نه ته دې خوا شه ته ودرېږه. بیا خو ورانی نه کوې د چا؟ ورانی خو نه کوې بیا؟ ښه ته ودرېږه. نوم دې چی ده؟ اسد خان. د چا زوی یې؟ د محمد اجان. کور دې چېرې ده؟ سالاو کې. سالاو کې؟ هو. دلته نو چی کوې؟ هسې همداسې راغلي یو. ګوره که اوس دې خوسې کړمه بیا خو ورانی دې چا نه کوې؟ غوږونه دې ونیسه. دغسې ده وایي توبه بیا دا کار نه کوم. ښه دې سړي ته حل ووایم چې تا ورمیان یې وښکل. ښه تښته نور منډه واخله منډه واخله تښته.